ثابت وکړي. موږ ستا مشران وروڼه یو، موږ د څه دپاره یو او انشاءالله العزیز رڼا به الله پاک راولي. خو داسې څوک چې دا ویډیو چا شیر کړې ده د هغه نمبر موږ ته پکار دی چې څونه خرچه په دې باندې راځي. انشاءالله العزیز زه به ورسره ولاړ یم نو سپیشل دا ویډیو دې ماشوم ته ورسوئ. د السلام علیکم ملګرو. د سیټ چې تاسو ته ویډیو ښکاري دا یو ماشوم دی او په دې نالۍ کې پروت دی ملګرو. خو ارشد خان یو ویډیو کړله که نه، په ویډیو کې وایي د دې هلک د مور پلار نمبر ماله راکړه چې دې ته چې څومره خرچه په دې هلک باندې راځي نو زه به له هغه روپۍ ولېږم ملګرو. او زه په سعودي عرب کې یم که نه، چې زه یم نو وایي هېڅ چاته ضرورت نشته. خو زما ټول ته دا پیغام دی که نه چې تاسو هم کوشش وکړئ د دې د مور پلار نمبر وله را پیدا کړئ. دا ویډیو وایي چې چا کړله که نه نو وایي د دې کس نمبر راله راکړئ که نه چې زه د دې باندې هلک باندې څومره خرچه راځي نو چې زه وله هغه ولېږم ملګرو. وایي ارشد خان وایي چې زه ژوندی یم که نه نو انشاءالله بل چاته به ضرورت نه وي. نو موږ له دې پښتانه پکار دي که نه، نو تاسو هم پښتانه نو تاسو هم د دې کس نمبر وله را پیدا کړئ. دا کم کس چې دا ویډیو کړله یا د ماشوم د مور پلار نمبر چې نه دی دا وله ضرور را پیدا کړئ او ارشد خان ته ضرور ولېږئ چې ارشد خان چې څومره مدد کولی شي. بلکې ټولو پښتنو ته دا پیغام دی چې تاسو ورسره څومره مدد کولی شئ پکار ده چې دې ماشوم مدد وکړئ او دې د مور پلار نمبر را پیدا کړئ. او چا چې هم دا ویډیو کړله د هغه نمبر را پیدا کړئ او دا روپۍ ورته ولېږئ چې د دې علاج وشي ملګرو. دا ویډیو د نورو پښتنو سره شیر کړئ صرف د دې دپاره چې د چاته هم د دې د نمبر پته وي نو چې دې نمبر را پیدا کړئ ضرور.